امنیه قومندانۍ کې 100 تنو مجاهدینو ته 3 ورځنی سیمینار پیل سو. غونډه کې د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي نصر الله حذیفه، د ښوونې او روزنې مدیر الحاج مولوي عتیق الله شاکر، مالی مدیر الحاج مولوي عبدالرحمن او یو شمېر نور مسؤلینو ګډون درلود. پیل کې د امنیتي چارو مرستیال ښاغلي حذیفه د خپلو خبرو پر مهال د سیمینار پر ارزښت مفصل بحث وکړ او زیاته یې کړه چې مجاهدینو د جګړې ډګر ګټلی، اوس وخت را رسېدلی چې د علم او پوهې ډګر هم وګټي او په اداري چارو کې خپلو ولسونو او مجاهدینو ته صادقانه خدمت وکړي. د امنیه قومندانۍ ویان ملا عزت الله حقاني ملي راډیو ته ویل چې ښاغلي حذیفه له ټولو راغلو مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې له دې سیمینار څخه عظیمي ګټه پورته کړي، خپل مسلکي مهارتونه لوړ او په اړونده برخو کې نوي تګلارې او اصول زده کړي، ترڅو د مالي پیژندن او جلب او جذب ته برخو کې لا ښه او اغیزمن خدمتونه ترسره سي. پر همدې مهال د ښوونې او روزنې مدیر ښاغلي شاکر د سیمینار د جوړښت او موضوعاتو د تدریس په اړه معلومات وړاندې کړه. د ویل چې د امنیه قومندانۍ د رهبرۍ په لارښوونه یادو 100 تنو مجاهدینو ته 3 ورځنی سیمینار پیل سو چې په یاد سیمینار کې به د معاشاتو راپور، حاضري، نوی سوق، واپس حاضري، غیر حاضر، د سوانو او اسنادو جوړولو او یو شمېر نور موضوعاتو د مسلکي کسانو له لوري تشریح سو.